نکاح شعار اصل کې دته ویل کېږي یو انسان بل انسان ته خپل لور ورکی او ورته وایي چې زه ته لور درکوم او ته دې په بدل کې ما ته خپل لور راکړه او د دې لپاره چې مہر مقرر نشي بلکې هماغه جنکې چې کوم مساعده هماغه بس د هغې لپاره مہر شي مستقل د هر جنې لپاره مہر مقرر نشي نو دې ته نکاح شغار ویل کېږي په حدیث شریف کې د منعت راغلي په مسلم شریف کې دوا حدیث د دې منع متعلق راغلي دي یو د حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ او بل د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه منقول دی چې نکاح شعار نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا خو شرعي اړخ ولا چې نکاح شعار به ممنوع دی اوس زمون تاسو په علاقو کې افغانستان کې غشان ته پاکستان خیبر پختونخوا علاقو کې نکاح شعار ته ورته یو بل نکاح هم کیږي موږ تاسو نه غته بدل وشي مثال یو انسان خپل لور ورکی بلدا او دای هغه ته دا وایي چې د دې په بدل کې به ته هم زما زوی ته یا زما ورور ته لور ورکوي بدل کې او دغه ته اوس نکاح شعار نشو ویلای ځکه نکاح شعار نشو ورته ویلای چې په نکاح شعار کې د هر جنې لپاره مستقل مہر نه مقرر کیږي بلکې هلته بس د جیوی جنې بزعان د بل جنې بزید مقابل کې راشي فقط او دلته زمون تاسو چې کوم د بدل نکاح ته په دې کې د هر جنې لپاره مستقل مہر مقرر کیږي نو بنا دا نکاح شعار نه دی لهذا دا نکاح جائز دی لکه نکاح شعار نشو ویلای خو البته ان شرعاً جائز دی البته د معاشره په اعتبار سره د خوشگوار زندگی خوشگوار ازدواجی اصول او رڼا کې دا نکاح اکثر کامیاب نه اکثر د مشکلات سره د مخ کېږي زمون تاسو په لکو کې چې د علم کمی ده نه په هي زیاته ده نو دې په وجه باندې د دوی حقوق قران نه ده مثلا د ویجنې د خپل کرتوت له وجنه د خپل بد عملي له وجنه دغه ژوندۍ به خراب وي په بل طرف ته چکونی هغه د هغه ګناه ته نه ګول کې خپل ګناه ته ځکه چې بنده سره ژوند کوي هغه بس رجیږي هغه خپل چې کومه بیبي وي د کور کې انګور وي دا دغه بنده همغه ظلمونه کوي چې کوم دوی کو کور لور باندې په بل کور کې کیږي بے ګناه ظلم ورسره کوي چیرته ویته د هغه د اعمالو په وجه باندې طلاق ورکړل شي دا نه بلم رجیږي بلا وجه بغیر د کوم ګناه نه بغیر د کوم د جرم نه هغه هم دغه د طلاق ورکوي چې زما خور ته طلاق ورکړي زم طلاق ورکوم هغه ته هر څه تکلیف رسیږي دغه د خپل د اعمالو جلسه نه بلم رجیږي هغه هم د بلا وجه بغیر د کوم د جرم نه هغه د بل جنې ته هم تکلیفونه ورسوي دغه شرعاً ډیر نه وړه بنان د دې هم ځان ستل پکار دي څومره ځان تر وساتل شي باید انسان ځان تر وساتي او البته بیا هم نکاح شعار کې داخل جائز دی ولیکن د معاشري د اصول په اعتبار سره د خوشگوار ازدواجی زندگی تر ولو لپاره دغه نکاحونه مناسب نه دي دغه سره د جنن ژوند ته کېږي نو بهتره خبره دغه بیکار رسمونه دغه بیکار رواجونه مشران او علما ختم کی او کوم نکاح اصلي طریقه ده په همغه طریقه باندې نکاح وشي